سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. مجاهد وایي د پاکستان پوځ د سترو قدرتونو په لمسون د افغانستان پر ضد جګړه مخ ته وړي. د افغان حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان په پوځ کې ځینې ځانګړې کړۍ د سترو قدرتونو په پارونه هڅه کوي له افغانستان سره جګړه پر مخ یوسي. هغه ټینګار کوي چې نه به د دې کړۍ د پردیو د وسیلې په توګه د هڅې بریالۍ شي او نه به هم د طالبانو په نظام کې نفوذ پیدا کړي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي د پاکستان د پوځ د ننه ځینو کړیو پخوا داسې تبلیغات کول چې ګواکې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او باید د دوی تابع پاتې شي. نوموړي وویل کله چې طالبانو مذاکرات بریالي کړل او خپلواک نظام یې جوړ کړ هماغه کړۍ د طالبانو په ضد دسیسې پیل کړې. مجاهد ټینګار کړی چې د پاکستان په پوځ کې دغه ځانګړې کړۍ به ونه توانېږي چې د پردیو د ګټو لپاره د افغانستان پر ضد وسیله وګرځي. د هغه په وینا دا کړۍ نشي کولی د طالبانو په نظام کې نفوذ پیدا کړي او نه به د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې بریالي شي. ذبیح الله مجاهد همداره زیاته کړه چې د وخت په تیریدو به په هیواد کې امنیت لا ښه شي او د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. خلیلزاد وایي د طالبانو او ملا سربیره باید عام افغانان هم د حکومت برخه وي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لویو نیوز کورنۍ رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د لیدنو لپاره افغانستان ته سفرونه شخصي دي. نوموړي ویلي د امریکایي بندیانو د نیول کېدو خوشي کېدو او اړوندو موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه شوي. د خلیلزاد په وینا د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینو تحریم شوو طالب مشرانو ته د سفر معافیت ورکړل شوی دی. زلمي خلیلزاد همدارنګه ویلي چې امریکا د خپل ځان د دفاع لپاره د افغانستان په هوایي حریم کې د څار حق لري او افغانستان د واشنګټن لپاره که څه هم محوري بحث نه دی خو د څار لاندې ساحه پاتې شي. خلیلزاد ټینګار کړی چې طالبان په اقتصادي برخه کې ځینې پرمختګونه لري او د هغوی تجارتي اقدامات د پخوا په پرتله ښه شوي دي خو هغه ټینګار کړی چې د دوحې له موافقې جلا طالبانو دا ژمنه هم منلې وه چې د ښځو د تعلیم کار او بشري حقونو درناوی به کوي. نوموړي په دغه مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې افغانستان داسې یو قانونمند او منتخب انتخاباتي سیستم ته اړتیا لري چې له طالب او ملا پرته پکې نور افغانان هم ځای شي او د ټاکنې او شورا له لارې رول ادا کړي. د پاکستان سوداګریز زیان له 19 میلیارډو ډالرو اوښتی. د مالي کال 2015 نه تر 26 په لومړیو شپږو میاشتو له جولای نه تر سپټمبر پورې د پاکستان سوداګریز زیان ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. په دې موده کې د یوه کال له حسابه د پاکستان سوداګریز زیان 4.8 سلنه ډېر شوی او 19 میلیارډ او 200 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د پاکستان احصایې فدرالي ادارې د شمیرو له مخې په همدې موده کې د پاکستان واردات 11.8 سلنه زیات شوي 40 میلیارډ او 400 میلیونو ته رسیدلي او صادرات بیا له 8.7 سلنې کمښت سره 15 میلیارډ او 180 میلیونو ډالرو ته ټیټ شوي دي. په ډسمبر میاشت کې د پاکستان سوداګریز زیان د کال حسابه 23.8 سلنه زیات شوی او 2 میلیارډ 855 میلیونو ډالرو ته رسیدلی. د حکومتي شمیرو له مخې د زیان د دې براله زیاتوالی لال په صادراتو کې پامړ کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی دی. هند وايي افغانستان له خورا سخت حالت سره مخ دی. د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر ویلي چې افغانستان له سخت حالت سره مخ دی او اړتیا ده چې نوې ډیلي د افغانستان ځینې ننګونې حل کړي. د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې تودې شوي او هند هم غواړي په افغانستان کې ځان ډېر ښکیل کړي. د هند بهرنی چارو وزیر جی شنکر د جمعې په ورځ د هند ټکنالوژي انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د افغانستان په اړه د یو افغان زده کړیال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغانستان له خورا سخت حالت سره مخ دی او په وینا یې اړتیا ده چې د دغه هیواد ځینې ننګونې حل شي. جی شنکر زیاته کړې له افغانستان سره له پیړیو راهیسې اړیکې لرو. د اړیکې خورا ټولنیزې دي. حکومتونه او رژیمونه به ځي راځي خو اړتیا ده چې ځینې ننګونې حل کړو ځکه افغانستان له خورا سخت حالت څخه تیریږي. جی شنکر ویلي چې د هند لخوا له افغانستان سره د پراختیایي همکاریو ترڅنګ د واکسینونو او خوړو په برخه کې مرستې له افغانانو سره د ژورو اړیکو له امله ترسره کیږي.
ټرمپ پر وینزویلا د برید امر صادر کړی. د سی بي اس ټلویزیوني شبکې یو خبریال ادعا کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د پوځي تاسیساتو په ګډون پر یو شمېر اهدافو د برید امر ورکړی. بلخوا د دغه امر په غبرګون کې د وینزویلا حکومت بیړنی حالت اعلان کړی دی. د سی بي اس خبریال د ایکس له لارې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د بریدونو د ترسره کېدو لارښوونه کړې ده. د راپور له مخې یاد بریدونه د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په ګډون پر ځینو مهمو هدفونو متمرکز دي. ورته مهال د وینزویلا حکومت ویلي چې ولسمشر نیکولاس مادورو د ملي بیړني حالت اعلان کړی او د امریکا وروستي اقدامات یې غندلي دي. د کاراکاس چارواکو ادعا کړې چې واشنګټن به د وینزویلا د طبیعي سرچینو په نیولو بریالی نشي. د سیمه ییزو سرچینو په وینا د شنبې په سهار د ځای وخت له مخې په کاراکاس کې لږ تر لږه د وچ چاودنو غږونه اورېدل شوي او د ټیټ ارتفاع الوتکو د الوتنې غږونه هم ثبت شوي دي. ایران ټرمپ ته ویلي موږ پوهیږو چې کوم ځای په نښه کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په دغه هیواد کې روانو لاریونونو په اړه د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي چې د حاکمیت د نقصېدو په صورت کې دوی پوهیږي چې کوم ځای په نښه کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د ټرمپ پیغام ګواښونکی بللی ویلي دي چې ښایي نوموړی د هغو کسانو تر اغېز لاندې وي چې له ډیپلوماسۍ ویریږي. ورته مهال د ایران دفاع وزیر عزیز نصیرزاده ویلي چې هیواد به هر بهرني ګواښ ته قاطع ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر وویل چې که ایران کې لاریونوال وځپل شي واشنګټن به یې په ننګه میدان ته ور ودانګي. کابل امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونه د 5مې حوزې په مربوطاتو کې د غلو 3 کسیزه بانډ نیولی. سرچینې نن شنبه خبر ورکړی چې نیول شوو کسانو سره غلا شوی یو اراده موټر هم نیول شوی. سرچینې زیاته کړې چې یادې حوزې له لوري موټر بیرته خپل مالک ته وسپارل شو او تورن کسان به اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې منصوبینو په وار ولسونو ته د دا ډول پیښو د عملونو د نیولو ډاډ ورکړی چې ورسره ټولنیز امنیت کې د پام وړ پرمختګ راغلی. د تخار په چهاب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخ و ډب شوی. په خواله رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټره په ډبر وهي او په وړاندې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کیږي. سیمه ییزو رسنیو راپور کړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو لخوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې او شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو پر سر لانجې پیښې شوي دي.